له غره هم له سیلاب هم او له دریابه دروند و کونړه غم دی له تېر شوي انقلابه دروند و کونړه غم دی له تېر شوي انقلابه دروند و. زه 4 بیته وایم. نن درپسې بل رقم خفه یم، چېرته د خاورو کور اخیستی ده. نن درپسې بل رقم خفه یم، چېرته د خاورو کور اخیستی ده. خیر دی غږ راوکړه که لږ ښه شمه، ولالیه زړه مې اور اخیستی ده. خیر ده غږ راوکړه که لږ ښه شمه، ولالیه زړه مې اور اخیستی ده. او ته چې کله تللی خبر یې ته ټول افغانستان یو شور اخیستی ده. او نن درپسې بل رقم خفه یم، چېرته د خاورو کور اخیستی ده. خیر ده غږ راوکړه که لږ ښه شمه، ولالیه زړه مې اور اخیستی ده. خاورې خرڅوم دې نه بېغمه سه، تا ته خو مې نوم د مور اخیستی ده. خاورې خرڅوم دې نه بېغمه سه، تا ته خو مې نوم د مور اخیستی ده. نن درپسې بل رقم خفه یم، چېرته دې د خاورو کور اخیستی ده. د غر دریاب لالی دې ویوړه، د ژوند یو تاب لالی دې ویوړه. نر ځواب لالی دې ویوړه، او مرګه تراب لالی دې ویوړه. په منځ میدان کې دې یوازې پرېښودمه، په منځ میدان کې دې یوازې پرېښودمه. توجه نم نړۍ مننه. د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي. د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ: 0 6 48 101. پته: احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک، 2 کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی.